څه موده مخکې به یې ویل چې انتخابات نه منم، اوس بیا وایي چې واک غواړم. ملامتیا تر ډیره بریده پر ولس ده. هیوادونه حکومت نه بلکې ولس جوړ کړی دی، ځکه حکومتونه تل خیانت ته لمن وهي. خو دلته زموږ ولس بیا چوپ کور کې قرار آرام ناسته. زموږ نه د کوزي پښتونخوا پښتانه ډیر ښه دي چې په دومره غټو قربانیو او سختیو سره د پنجاب حکومت سره مبارزه کوي. موږ یو عبدالله ته جواب نشو ورکوی. رای غني ګټلي د ټولې نړۍ فشار په غني ده. هر ورځ ګواښول کیږي چې عبدالله ته واک بې قید او شرطه ورکړي. ملګرو راځئ چې عبدالله خپله طرحه وروسته له مشورو تیاره کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یو مشر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې دغه ډلې نږدې له یوې اونۍ سلا مشورو وروسته د سیاسي کړکۍ څخه د وتلو طرحه بشپړه کړې او په نږدې وخت کې به یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې. په دې طرحه کې لاندې موارد او شرطونه ذکر شوي دي: د مصالحې عالی شورا ریاست، د حکومت په کابینه کې 50 سلنه ونډه او د یو شمېر ولایتونو د والیانو ټاکل. دغه ډلې درې مهم شرطونه وړاندې کړي دي او ویل شوي دي که چیرې ولسمشرۍ ماڼۍ دغه طرحه ونه مني نو عبدالله به له نړیوالې ټولنې د بون کنفرانس په ډول یو بل کنفرانس د جوړېدو غوښتنه وکړي. د معلوماتو پر بنسټ د مصالحې عالی شورا کې عبدالله د بشپړ واک او صلاحیتونو غوښتنه کړې ده چې ولسمشر به یوازې د دغه شورا څارونکی غړی وي. دغه طرحه تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ ته نه ده سپارل شوې، خو آریانا نیوز د ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یو شمېر سرچینو له خولې لیکلي دي چې ولسمشر غني د شریک حکومت د جوړېدو سره مخالفت لري. عبدالله سترګې اوس دومره سرې شوي دي چې له حده وتلی ده. ولسمشر اشرف غني نه هم لاره ورکه ده. یو طرف ته الهي عذاب کرونا لګېدلې ده او بل طرف ته د سیاسینو غلا او تر ټولو لوی مصیبت بیا عبدالله ده چې دې وطن ته سرطان دانه ګرځېدلې ده. درنو لیدونکو، تاسو خپل نظرونه راسره حتما شریک کړئ چې ملامت او ګرم څوک ده. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.